بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو محصلینو، خدای مو راوله، څنګه یاست؟ صحتونه مو ښه دي؟ کورنۍ کې مو خیریت دی؟ د شپې ورځې ښه په خیر تېرېږي؟ څنګه یاست د درسو سره؟ درسونه خو به ډېر ستونزمن نه وي. بس الله عز وجل دې وکړي چې د ژوند په ټولو چارو کې به کامیابه را روان یاست. هایدروکاربنونه خو نو د عضوي کیمیا د مهمو موضوعاتو څخه یو هم هایدروکاربنونه دي. که ستاسې فکر یې د عضوي کیمیا په تاریخچه کې موږ تاسې د هایدروکاربنونو څخه یادونه کړې وه. موږ ویله چې عضوي مرکبات هغه مرکبات دي چې په خپل ترکیب کې د کاربن اتومونه ولري، یا مو داسې ویله چې عضوي کیمیا د کاربن او د هغه د مرکبات څخه بحث کوي. د عضوي مرکباتو له جملې څخه مهمترین مرکبات دي او تقریبا د عضوي مرکباتو ډیره برخه هایدروکاربنونه دي. نو دا کوم مرکبات چې د کاربن او هایدروجن عناصر په خپل ترکیب کې ولري؟ ټول هغه مرکبات چې د هایدروجن او کاربن څخه تشکیل شوي وي او عضوي مرکبات وي هایدروکاربنونه بلل کیږي. هایدروکاربنونه په طبیعت کې ډېر ارزښت لري، نهایت زیات ارزښت لري. اصلا عضوي مرکباتو د ارزښت په اړه ما تاسو ته زه غږېدلی ومه. 19مه پیړۍ د 19مې پیړۍ په صنعت کې یا صنعت ته موږ تاسې د دغه د سکرو صنعت ویلی شو. په 19مه پیړۍ کې یا د 19مې پیړۍ څخه مخکې چې صنعت ډېر پرمختګ کړی و او په اصطلاح ډېرې پلټنې کېدلې، هغه د کولا په اړه د کولا زمانه ورته ویلی شو موږ تاسې د کولا او یا د کاربن یا د سکرو زمانه ورته ویلی شو چې ډېره حده پورې انرژي د ډبرو د سکرو څخه یا د عاجز سکرو څخه چې ټوله که عاجز سکاره دي که ډبرو سکاره دي کاربن دي او عضوي مرکبونه ورسره ګډ د دوی په ترکیب کې شته، دا وجود درلودی چې د کاربن جوړښت دی. مګر شلمه پیړۍ چې ده، د شلمې پیړۍ شروع او شلمه پیړۍ چې ده، دا بیا ټول پر پټرولیمو باندې صنعت یې د پټرولیمو دوره هم دا صنعت ته ویل کېدلی سي او په اصطلاح پټرولیم صنعت هم ورته ویل کېدلی سي، په دې خاطر چې په دغه وخت کې د پټرولیم زمانه په دې خاطر ورته ویلی سو چې په دغه وخت کې د انرژي ستره منبع او د ساینسدانانو او د صنعتکارانو د فابریکو کوشش همدا و چې دوی تیل پټرولیم اخراج کړي، پیدا یې کړي، ذخیره یې کړي او تر ډېره حده پورې استفاده کړي. ډېر وسایل، داسې وسایل او ماشینالات جوړ کړي چې هغه په تیلو، پټرولو، آیل باندې څه کېږي؟ چلیږي. اوس بیا دا دی ورځ تر بلې نړۍ تغیر کوي. تقریبا د انرژي په برخه کې موضوع بدلیږي، ځي ادي و سولري سیستم ته یا د اوبو سیستم ته ځي، د هایډریټ سیستم ته ځي. خو وګورو چې په آینده کې بیا د صنعت په برخه کې په کومه برخه کې ډېر پیشرفت راځي. اوس خو دا د سولر ډېر مخته دی، د تیلو او پټرولو بازارونه یې ډېر راټیټ کړي دي. حتی دا اوس که چیرې تاسې خبر یاست یا معلومات وکړئ، ځان خبر کړئ، تر ډېره پورې نقلیه وسایط دې ته جوړ سوي او آماده سوي دي چې دغسې سولري سي. نور هغه د تقریبا په ډېره فیصدي باندې د انرژي هغه وسایل په ټپه ولاړ دي کوم چې د اوبو د رایستلو دپاره د نړۍ په سطحه باندې د زراعت دپاره کارول کېدله. یعنې زه که په عامه په ساده الفاظ درته وایم، برمې و، څاګانې و، ارهډونه و چې د هغه څخه اوبه د سیمرسیبل و، د کفکش و، د په اصطلاح واټر پمپ و، د دې شي په واسطه باندې رایستل کېدلې. د دغه واټر پمپ دپاره انرژي د جنریټر په واسطه باندې چې هغه به پټرول خوړل یا به ډیزل مصرف رسوله، نو په دې باندې به راپورته کېدله. مګر نن ورځ موږ تاسې وینو د خپل دوستانو او خپلو
یا د خپل دوستانو جایدادونه مو لیدلي دي یا مو خپل جایدادونه لیدلي دي چې هندارې مو ورته ایښي دي سولري د لمر څخه انرژي مو په دې برخه کې کارولې ده چې سمرسیبل اوبه راته راپورته کړي. نو دا خو ډېر غټ کار دی، یعنې تقریبا د تیلو دپاره دا یو یا د پټرولیم دپاره یو غټه چپلاخه ده. یعنې زما مقصد دا دی چې د سکرو د ډبرو سکرو یا د کولا دوره چې څنګه تېره شوه د پټرولیم دوره به همداسې تېرېږي، د هغه بعده به بیا د خیره سره نورو برخو ته ځو. خو دغه موضوع مې درجې پورې یادونه وکړه چې د هایدروکاربنونو اهمیت ته راځم. دا 2-3 پیړۍ چې انسانانو د انرژي منابع ګرځولې وې دا هایدروکاربنونه وه چې د انسانانو کارونه یو په 2 یو په 3 په لږ وخت کې ډېر کارونه سرته رسول. یو په 2 یو په 3 لږ وخت کې، یو په 2 یو په 3 چنده لږ وخت کې، یو په 2 یو په 3 چنده زیات کار د دغه انرژي څخه په واسطه باندې انسانانو سرته رسولی. دا اوس هم موږ تاسې ګورئ نقلیه وسایط چې د پټرولیم په واسطه باندې چلوي، او پټرولیم پټرول، ډیزل، تیل خاک، مبلین، ډامبر، قیر، د هغه سره سره LPG، CNG او دا اوس په دا اوس اخرو کې مارکیټ ته چې راغلی دی LNG. دا هغه هایدروکاربنونه دي چې نن ورځ د انرژي منابع دي او په صنعت کې د دوی څخه د دې لپاره کار اخیستل کېږي چې لوی لوی کارونه سرته ورسېږي. ماشین آلات په دوی باندې چالان یا روشن دي. د ماشین آلات لپاره د سون توکي دي. پټرول هایدروکاربنونه دي، ډیزل هایدروکاربنونه دي، ټول پټرولیم هایدروکاربنونه دي. LPG liquefied petroleum gas. LPG مخفف ما تاسو ته مکمل توري لیکل دي liquefied مایع سوي پټرولیم ګیس. یعنی دا هغه د پټرولیم غاز دی چې د فشار په واسطه باندې تراکم ورکول سوی دی، مایع سوی دی، او بیا چې کله موږ بیرته دا چیش کوو دا موږ د ګیس سر خلاصوو نو هغه چیش کیږي راوځي، دا غاز راوځي، یعنی تراکم په فشار پر کمیږي او د مایع حالت څخه بیرته چیش ته ځي جامد حالت ته ځي. دغسې CNG غاز دی، compressed natural gas. compressed څه ته وایي؟ هم متراکم ته وایي، یو بل سره ننوتل، یو بل په منځ کې چې خالیګاوي فاصلې د غازات لري هغه د منځه وړل، یعنې یو پر بل باندې فشار د غازات چې موږ په لوښي کې په یو شي کې واچوو پر هغه فشار راولو حجم یې کمیږي نه، نو موږ وایو چې دا مو کمپریسډ کړه. دا انقباض چې یو شي ته ورکوو باید کمپریس شي، بیا انقباض ورکول کېدلی شي. نو کمپریسډ نیچرل ګیس دا CNG دا د طبیعي غاز دی، د میتان غاز دی، دا د میتان غاز چې موږ په کورو کې سوځ دا د CNG غاز دی. پسې دا اوس په آخر کې د LNG په نامه سره چې کوم غاز راغلی دی liquefied یا liquid natural gas دی. دا بیا هم تقریبا په ډېر تیز رفتاره موټرانو کې د LNG څخه کار اخیستل کېږي، ځکه LNG غاز چې دی ډېر ژر سوځي او د سون سره یو ځای جغت بیخي زیاته انرژي تولیدوي. دغه CNG، LPG او LNG نسبت پټرولیمو ته هوا لږ کثیفه کوي. انرژي هغه انرژي ده، موږ ماشین په چلنه کوو یا کار ځینې اخو، د انرژي منابع دي. دا ټوله ډبرو سکاره، د ډبرو سکاره بیخي ډېره کچره کوي، فضا ککړوي، په اصطلاح فضا کثیفه کوي، هوا کثیفه کوي. مګر پاتې سو LNG، LPG، CNG د پټرولو او ډیزل په پرتله لا دوی چې شي دي هوا لږ کثیفه کوي. ډیزل د پټرول په پرتله هوا ډېره کثیفه کوي. پټرول د دغه ګیسونو په پرتله هوا لږ کثیفه کوي. او اوس وخت کې کېدای شي د هایدروکاربنونو دغه نور دغه په دې برخه کې استعمال مخ پر کمبود شي، ځکه چې په نړۍ کې بشریت او په انسانانو کې هغه انسانان چې موږ ورته ساینسدانان وایو او هغه کسان ورځ تر بلې په دغسې لارو چارو په لټه کې دي
روزمره په داسې څېړنو باندې اخته دي چې دوی څنګه وکولی شي په نړۍ کې د نړۍ د بربادۍ مخنیوی مخه ونیسي او نړۍ د راتلونکي نسلو لپاره داسې پرېږدي حد اقل ډېر یې خرابه نه کړي داسې پرېږدي لکه څنګه چې دوی وجې دنیا ته سترګې غړولې وې نور نوی نسل هم و داسې پاکې او صفا هوا لرونکې نړۍ ته سترګې خلاصې کړي سروېګانې سوي دي تر ټولو د طبیعت دپاره د نړۍ دپاره د ځمکې د کرې دپاره تر ټولو مضرترین او ناصر انسان دی مضرترین شخص او ناصر انسان دی چې روزمره بیخي ډېر کثافات و ځمکې ته سپاري او بیخي ډېر ذخایر د لوړې انرژي مرکبات و مواد په مصرف رسي و ټیټې انرژي ته اړوي نو که په داسې شکل باندې په داسې چټک شکل باندې د ځمکې ذخایر راایستل کېږي د ځمکې ذخایر که په داسې چټک شکل سره راایستل کېږي او هغه استفاده کېږي نو ډېر لږ وخت کې به نړۍ نور د انسان یا حیوان یا د ژوندي موجوداتو د ژوند دپاره مناسب ځای به نه نو راځم بیرته هایدروکاربنونو ته دغه ټول سهولتونه چې دا نن ورځ موږ تاسې ورڅخه دغه یو برخمن یو دغه ټول سهولتونه د چا له وجې دي د هایدروکاربنونو یعنې ډېره برخه هایدروکاربنونه په دې کې استعمالیږي د هایدروکاربنونو په اهمیت کې یوه موضوع لا یادومه نور نو درس نه اوږدومه چون چې ثبت بیا نیم ډېرېږي بیا پر تاسو باندې لوډېږي یوه مهمه موضوع د ایډز د ناروغۍ په هکله باندې تاسې ټول معلومات لرئ چې د ایچ آی وي د ویروس په واسطه باندې یا د ایچ آی وي د ویروس له کبله څخه د ایډز انسان ته پیښیږي دغه د ایچ آی وي وایرس چې دی دا د انسان د وجود معافیت کمزوري کوي یعنی د انسان وجود بیا د هر بل میکروب په مقابل کې مقاومت ته لاس ورکوي او د انسان د مړینې سبب کېږي په قرار د وخت په تېرېدو باندې نو دغه ایچ آی وي درملنه تاسو خبر یاست چې د ایچ آی وي 100% درملنې لپاره یا سره د ایچ آی وي درملنې لپاره دواوې نشته موږ وایو چې ایډز داسې یو ناروغي ده چې دوا نه لري ولې دوا نه لري د کیمیا له نظره څه نه اوس غوږ ته ونیول شي د ایچ آی وي ویروس چې دی دلته ما دوه دنې اشکال تاسو ته راخیستي دغه شکلونه په کوم کتابو چې ما دا موضوع راخیستې ده هغه کتابو کې هم دا تصویرونه ورسره راخیستي وه چون چې ټول وایرسونه تقریبا کرونا ده او دې ته ورته نور وایرسونه چې اکثر شکلونه دوی په داسې شکل باندې لیکي نو دغه شکلونه دا کتاب چې ما جوړاوه یا دا کتاب چې ما لیکي چې کوم کتابونه ما د دې کتاب د جوړولو لپاره کتلي وه هغه وخت کرونا ما نه پېژندله خو دغه تصویرونه ما دغه کتابو څخه راخیستي چې خو دا ډېر کرونا ته ورته دي مګر خو دغه د ایچ آی وي ویروس چې دغسې شکل لري د دې سبب دا دی علت یې دا دی چې د دوا نشته موږ تاسې د دواګانې چې دي خو دا ټول کیمیاوي مرکبات دي او دا امراض د انسان په وجود کې چې دي دا په خپله غیر نارمل کیمیاوي فعالیتونه دي کیمیاوي تعاملات دي غیر نارمل نو د یو کیمیاوي تعامل چې غیر نارمل وي د هغه بیرته نارمل حالت ته راوړلو لپاره موږ باید داسې یو مرکب د انسان وجود ته داخل کو یا د اورل د لارې څخه د خولې د لارې څخه یا د رګ د لارې څخه د هرې لارې څخه وي خو دا د وجود ته د ژوندي موجود وجود ته باید موږ داسې یو مرکب داخل کو تر څو د غیر نارمل کیمیاوي تعامل چې دی دا بیرته نارمل حالت ته راوړي یعنی زه په لنډ ډول درته په تېر سیمستر کې موږ تاسې اسید بیس ویل موږ ویل که چیرې القلي ته تیزاب ور اضافه کړو نو د القلي دا تیزاب خنثی کوي مالګه او دغه اوبه جوړوي صحیح ده خنثی کېږي د نیوټرلایزیشن تعامل نو ایچ آی وي مشکل دا دی چې دی په سلهاو په لسهاو ایزومیرونه لري یعنی کاذب جوړښت لري درواغجن جوړښت لري امیب خو نو په بیولوژي کې په مکتب کې او په د لیب مخامخه پی سی بي کې هم ویلي وي امیب کاذبې پښې لري
یو وخت شکل یو ډول بل وخت شکل بل ډول. دغه اچ آی وی هم همداسې جوړښت لري. داسې ترکیب دی لري چې دی تغییر کوي د یوه کورنۍ څخه بل کورنۍ ته ایزومرونه مختلف ایزومرونه جوړوي دی. اوس نو د دې دپاره چې موږ د اچ آی وی کنټرول کړو، د کنټرول دپاره نن ورځ نړۍ ساینسدانان دونه مازې توانېدلي دي چې وخت یا عمر د شخص ورزیات کړي. یعنې په یوه کال کې چې یو څوک څونه ضعیفه کوي هغه کیدای شي په 10 کاله کې وغونده ضعیفه سي که چیرې دی تداوي سي د هایدروکاربنونو د هغه مرکباتو په واسطه باندې کوم چې ډېر ایزومرونه لري. اوس ګوره یو داسې مرکب دی چې ډېر ایزومرونه لري. دا چې موږ کله د انسان وجود ته داخل کړي او دغه په وجود کې مثلا دغه وجود لري اچ آی وی ویروس وجود لري، نو کله چې مازې دا میډیسن یا د دوا یا د مرکب چې مازې د ده سره په تماس کېږي داسې چې دغه خپل شکل ته تغییر ورکوي. دا ویروس اچ آی وی چې تغییر ورکوي دلته دا مرکب هم تغییر ورسره وکړي، دا مرکب هم د هغه مقابل ځان جوړوي. نو چې دا ورسره تغییر هغه بیا تغییرېږي، دا بیا ورسره تغییرېږي، هغه بیا تغییرېږي، دا بیا ورسره. په آخر کې تر اوسه پورې همداسې یو مرکب په هایدروکاربنونو کې هم نه دی پیژندل شوی چې دون د ډېر ایزومرونه جوړ لري چې بس پر اچ آی وی باندې غالبه سي. صرف دونه دی چې دا ډېر ایزومرونه چې لري دغه مرکب په دې توانېدلی دی چې د اچ آی وی فعالیت ودروي، د اچ آی وی د فعالیت خنډ وګرځېږي، ختمولی یې نه سي خو د ډېره وخته پورې یعنې فعالیت یې ورځنډوي، وخت ورباندې نیسي. ایزومرونه موضوع خو نو دغه نه موږ تاسې وویله، ستاسې سر په خلاصو مالیکولي فورمول به یې و، خو یوازې د ګروپ په تغییر سره به مرکب ټول خاصیتونه تغییر وکړي. دغسې یو بل دغه د ایزومرونو تغییر د دغسې ویروسو د مخنیوي دپاره ډېر مهم او اړین دي چې دا د هایدروکاربنو د اهمیت څخه هم څه شوله یو برخه شوله. راځم د هایدروکاربنونو و ډولو ته. هایدروکاربنونه ډېر ډولونه لري او هایدروکاربنونه په مختلفو کتابو کې مختلف ډولونه ورکول شوي دي. یعنې دا ډولونه چې دا اوس تاسې پر سکرین باندې وینئ، ستاسې په چپټر کې هم دا شی ما چاپ کړی درته. په ډېرو کتابو کې به داسې د هایدروکاربنونو ډولونه تاسې ووینئ چې د دې سره به تغییر لري. نو تاسې داسې مه وایاست چې هغه غلط دي او داسې به نه وایاست چې دا غلط دي، ځکه چې دا ډلبندي چې ده د وخت په تېرېدو سره سوې ده. خو تر ټولو غوره ډلبندي زما په اند باندې همدا ده چې د هایدروکاربنونو دپاره د اوس دپاره کفایت کوي او جواب ویلی سي. هغه کې به نیمګړتیا وي، په دې کې نیمګړتیا وي نشته، خو غلطه موږ تاسې نه ورته وایو، نه یې ورته ویلی. اوس مثلا هایدروکاربنونه چې دي دا ما پر دوه ډوله ویشلي دي یا پر دوه ډوله مې راخیستي دي، الیفاتیک هایدروکاربنونه او سایکلیک هایدروکاربنونه یا حلقوي هایدروکاربنونه. د الیفاتیک ته ځنځیري به وایم، ځنځیري هایدروکاربنونه، حلقوي هایدروکاربنونه. الیفاتیک هایدروکاربنونه رښتیا هم و هغه مرکبات ته وایي چې هغوی ځنځیري جوړښت ولري. ځنځیري جوړښت په دې معنا چې یعنې خلاص شکل رامنځته کړي، تړلی نه، خلاص شکل رامنځته کړي. خلاص شکل په څه معنا؟ یعنې اوس مثلا کاربن دی، یوه رابطه د بل کاربن سره، بله رابطه د بل کاربن سره، بله رابطه د بل کاربن سره، بله رابطه د بل کاربن سره، صحیح سو؟ بله رابطه د مثلا د هایدروجن درشه. اوس ګوره دغه ته تاسې وګورئ دا یو خلاص شکل دی که تړلی؟ خلاص شکل دی، نو بس دا ځنځیر سو. او که چیرې داسې وي چې کاربنونه خو دوی خو مرکزي عنصر خامخا کاربن دی، کاربنونه یو د بل سره داسې وصلي چې یو تړلی جوړښت رامنځته کړي، دې ته حلقوي یا سایکلیک جوړښت بیا موږ تاسو وایو. حلقوي یا څه شی؟ سایکلیک جوړښت ته وایي. صحیح سو؟ په لنډ ډول تاسو داسې ویلی سئ چې تړلی جوړښت ته په هایدروکاربنونو کې موږ تاسې تړلي جوړښت ته په هایدروکاربنونو کې حلقوي هایدروکاربنونه وایو، او چې کوم چې خلاص جوړښت لري هغه ته موږ ځنځیري الیفاتیک هایدروکاربنونه. راځم اول الیفاتیک هایدروکاربنونو ته. په دې خو سر خلاص ځنځیري الیفاتیک هایدروکاربنونه چې دي دا هغه هایدروکاربنونه دي چې خلاص جوړښت لري.
اوس نو اساسي الیفاتیک یا نارمل الیفاتیک او هیترو الیفاتیک لرو. نارمل یا اساسي الیفاتیک هایدروکاربنونه هغه دي چې د هغو مرکزي اتومونه ټول کاربنونه یې لکه دا. که داسې یو مرکب فرض کړئ موږ تاسې ولرو چې مثلا کاربن دی رابطه، اکسیجن دی رابطه، کاربن دی رابطه، کاربن دی لکه ایترونه. دې ته بیا موږ تاسې څه شي وایو؟ خبر یاست؟ د الیفاتیکو هایدروکاربنونو مشتقات چې ده په مشتقاتو کې نو دا هیترو الیفاتیک مرکبات. هیترو نابلده معنا لري چې مرکزي اتوم یعنی د کاربنونو په لړۍ کې یو اتوم داسې راغلی چې هغه کاربن نه یو بل عنصر نابلد عنصر راغلی، اکسیجن، سلفر، هر شی کېدلی شي. او که ټول مرکزي اتومونه د کاربنونو یي اساسي الیفاتیک دي. که مرکزي اتومونه څه شي په منځ کې ټوله کاربنونه نه سي او یو دانه یا دوه هیترو اتومونه راغلي وي نو په هغه صورت کې بیا دې ته موږ تاسې څه وایو؟ هیترو الیفاتیک هایدروکاربنونه ورته وایي. هیترو الیفاتیک هایدروکاربنونه په بیا د خیر سره پر قراره وپېژنو. اساسي الیفاتیک هایدروکاربنونه پر دوه ډوله ویشلي دي: مشبوع الیفاتیک هایدروکاربنونه او غیر مشبوع الیفاتیک هایدروکاربنونه. مشبوع په دې معنا چې ټولې اړیکې یوه ګونې وي، د پای اړیکه په ترکیب کې شتون ونه لري. صحیح خبره ده؟ د پای اړیکه که په شتون ولري، د پای اړیکه ولې رامنځته کېږي؟ اوس مثلا زه داسې یو مثال درته وایم: CH3 رابطه CH3. اوس دلته تاسې وګورئ دا کاربن هم څلور اړیکې پوره دي، درې د هایدروجن سره دي، یوه یې دا ده دا کاربن سره. دا کاربن هم درې د هایدروجن سره اړیکه لري، یوه هم دا ده. صحیح خبره ده؟ ښه، نو چې څلور اړیکې پوره شولې نو د پای اړیکه دلته ضرورت نشته چې جوړه شي. اوس که چیرې داسې یو مرکب ولرو CH2 تاسې وګورئ دا دواړه کاربنونه چې دي دا څلور اړیکې اوس نه لري په دغه حالت کې، درې اړیکې لري. نو خو اړیکې کمې دي، یوه اړیکه کمه د دواړو په منځ کې د دوی په منځ کې هغه اړیکه جوړېږي او دغه اړیکه تاسې خبر یاست چې د پای اړیکه ده څنګ په څنګ د هایبرید کېدلو څخه رامنځته کېږي. داسې مرکبات چې دوه ګونې اړیکه ولري دې ته غیر مشبوع ویل کېږي او د الکین سلسله ده چې دوې اړیکې په هر مرکب په ترکیب کې که دوې اړیکې وي نو هغه مرکب غیر مشبوع دی او الیفاتیک دی، دغه الکین سلسله ده. او که چیرې داسې وي چې دوې د پای اړیکې ولري هغه نور د راغله پسې غیر مشبوع دی، یعنی په غیر مشبوع کې خو رالی د الکین له دا ډېر غیر مشبوع دی ولې چې دوې د پای اړیکې جوړېږي نو یوه یې سیګما اړیکه، دوې د پای اړیکې. او د الکان د سلسلې مرکبات چې دي دا د مشبوع الیفاتیکو له جملې څخه دي، یعنی ټولې اړیکې د کاربنو ترمنځ یوه ګونې دي، د کاربنو ترمنځ یې د پای اړیکه شتون نه لري. نو په دې اساس دوی ته مشبوع ویل کېږي. په کیمیاوي مرکب تعاملاتو کې جمعي تعامل سرته نه رسي او چندانې کیمیاوي تعامل میل هم نه لري، ځکه پارافین ورته وایي. د الکان سلسلې د پارافین سلسله هم وایي په دې خاطر چې دوی د تعامل کولو ډېر میل نه لري. غیر مشبوع مو وپېژندل چې دوه ګونې یا درې ګونې اړیکه ولري. اوس که چیرې زموږ تاسې څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې عضوي مرکبات پر څو ډوله دي نو بالا به موږ نه پکې ورکېږو، موږ به داسې وایو چې عضوي مرکبات نو یو رقم خو دا رقم پر دوه ډوله دي عضوي مرکبات، ټول عضوي مرکبات چې یا به مشبوعي یا به غیر مشبوعي. څنګه دغسې ده که نه ده؟ یا به مشبوعي یا به غیر مشبوعي. یعنې په دې معنا چې که چیرې ټول د کاربن څلور اړیکې ټولې د هایدروجنو په واسطه پوره شوي او د کاربنو په منځ کې چې کومه اړیکه د ټولې یوه ګونې دوه ګونې اړیکې ته ضرورت نه وي پیدا شوی، ټول اړیکې پوره یې د هایدروجن په واسطه باندې، خو دا څه شو؟ دا خو نو مشبوع مرکب شو، پوره دی. او هغه مرکب چې دوه ګونې اړیکه جوړوي یا درې ګونې اړیکه جوړوي د مجبوري په اساس رامنځته کېږي چې هایدروجن اتومونه یې کم وي. نو چې هایدروجن اتومونه یې کم شو نو موږ ورته غیر مشبوع مرکبات ویلی شو. د دې دپاره چې تاسو نور ډېر ونه ځنډومه راځم پر دا ځای باندې بسوم، ځکه چې دا سلسلې بیا ټولې جلا هر یوه بیا ځان ته وایو د خیره سره، کیمیاوي فزیکي خواص یې وایو او د دوی کیمیاوي تعاملات وایو، هر یو په تفصیل سره جلا د خیره سره واضح کوو. راځم حلقوي هایدروکاربنو ته.
حلقوي هایدروکاربنونه معلومدار خبره ده چې دوی به سایکلیک جوړښت لري. دغه حلقوي هایدروکاربنونه چې دي دا بیا پر دوه ډوله دي، هیترو حلقوي، ساده حلقوي یا نارمل حلقوي یا اساسي حلقوي. درې سره نومان باندې راتلای شي. یو هیترو حلقوي دي. بیا درته وایم ساده حلقوي داسې په مثلا اوس 4 کاربونه داسې د مربع په شکل باندې یو د بل سره چشتي واسه 4 کاربون. دا یو حلقوي مرکب 4 سره کاربونونه دي، دا ساده حلقوي. او که چیرې داسې وي چې زه داسې یو حلقوي مرکب ولرم چې د یو کاربون پر ځای مثلا اکسیجن راغلی، نور کاربون نه د یو کاربون یا د دوه کاربون پر ځای اکسیجن راغلی، یا د یو کاربون پر ځای باندې سلفر راغلی مثلا، صحیح ده؟ نو دې ته بیا موږ تاسې هیترو حلقوي مرکبات وایي. دا هیترو حلقوي مرکبات شوه. او دا بیا چې ټوله کاربونونه چې په خپل ترکیب کې ناوله د اتوم نه لري په خپل ترکیب کې د چیش په ډول باندې د مرکزي اتوم په حیث باندې یا د هیترو اتوم نه لري په خپل ترکیب کې نابله د اتوم نه لري، نو ساده حلقوي یا اساسي حلقوي یا نارمل حلقوي دي یا نارمل سایکلیک دي. او هیترو سایکلیک بیا دې ته وایي چې په خپل ترکیب کې یو یا څو دانې چیش ولري. څو دانې نو مثال داسې یو مرکب درته یاد کړم، دا سلفر رابطه اکسیجن رابطه د کاربون، دا بیا 2 دانې شو. دا بیا 2 دانې حلقوي 2 دانې هیترو اتومونه دي په ترکیب کې شته. ښه دا بیا کرار بیا پوره وضاحت سره وایي. دغه نو تاسو باید په دې پوه شئ چې ساده حلقوي څه ته وایي او هیترو څه ته وایي. نو راځم ساده حلقوي ته. ساده حلقوي یا نارمل سایکلیک چې دي دا پر 2 ډوله دي، مشبوع او غیر مشبوع. بیرته هغه خبرې ته راغلو. ما درته ویل ټول عضوي مرکبات پر دغه 2 ډوله باندې ویشل شوي دي، صحیح ده؟ تاسو ته به هم چای پرتی نو زه هم خپل چای در سره دغه کوم، نوشیجان کوم او په درس باندې اخته یم. ښه نو دا ساده حلقوي مرکبات پر 2 ډوله مې درته وویشل. یو مشبوع دي حلقوي، بل غیر مشبوع. مشبوع معلومداره خبره ده چې هغه به وي چې د کاربونو ترمنځ اړیکې چې وي یوه ګونې وي، او په مشبوع کې یوازې یوه سلسله ده سایکلو الکان. که د کاربون او کاربون ترمنځ یوازې یوه ګونې اړیکه وجود درلودی، د پای اړیکه په ترکیب کې نه وه، بس هغه مرکبات مشبوع اروماتیک مرکبات مشبوع وبخښئ دا اروماتیک چې دی دا سهوه سوې دا کلمه مشبوع سایکلیک مرکبات، صحیح ده؟ مشبوع سایکلیک مشبوع حلقوي مرکبات دا اروماتیک بیا ځینې ایسته کوي. ښه او غیر مشبوع سایکلیک چې دي دا ته هم تاسې اروماتیک نسی ویلی، صحیح خبره ده؟ دا ته هم تاسې اروماتیک. غیر مشبوع سایکلیک مرکبات، غیر مشبوع سایکلیک مرکبات بیا پر 2 ډول دي. یو انټي اروماتیک حلقوي دي، بل اروماتیک حلقوي دي، یا په اصطلاح ساده حلقوي او اروماتیک حلقوي. دا اروماتیک سوه، دا انټي اروماتیک سوه. د دې څخه بیا د انګلیسي کې دا نوم غلط سوی دی، انټي ورڅخه ایسته کوي. اروماتیک او نن اروماتیک یا انټي اروماتیک. انټي اروماتیک کې سایکلو الکین سلسله ده چې بیا به د خیر سره تشریح کو. سایکلو الکاډاین سلسله ده چې دا به هم تشریح کو. په سایکلو الکین سلسله کې یوه 2 ګونې اړیکه هغه مرکبات چې سایکلیک جوړښت لري او یوه دانه 2 ګونې اړیکه په خپل ترکیب کې لري، او دا بیا هغه سایکلو الکاډاین بیا هغه سایکلیک مرکبات چې 2 دانې 2 ګونې اړیکې په خپل ترکیب کې لري. واضح شوه که نه؟ صحیح ده؟ نو د دې په تشریح بیا وروسته بحث کوو. راځم پسې اروماتیک حلقوي ته. اروماتیک حلقوي چې دي اروماتیک مرکبات بنزین، نفتالین او انتراسین دا 3 ډوله باندې. نور هم لري پینانترین یو بل ډول هم لري، خو دلته یې ضرورت نشته چې موږ تاسې ډېر وکیمیا ته ننوځو. یوازې هغه برخه چې موږ ته بیا په اصطلاح ډېر په ښه راځي یا ډېر په درد خوري یا تاسو ته ډېر په مخه درځي هغه باید تاسو پوه شئ. پینانترین
بلانو کې ویلی سي کې نسي ویلی ښه صحیح ده پینامترین خو دې ته ضرورت نشته تاسې باید د هغه جدول چې ما درکړی دی هغه باید تاسې بیا زده کړئ د خیره سره او پر هغه باندې ډېر فوکس وکړئ بنزین تاسې پیژنئ درې دوه ګونې اړیکې لري او د یوې کړۍ څخه جوړ دي نیفتالین د دوو کړیو څخه جوړ دي انتراسین د درو کړیو څخه جوړ دي چې دا بیا هر یو په خپل ځای کې د خیره سره ووایو اوس زه راځم یو لږ اندازه پر د اروماتیک او نن اروماتیک باندې بحث کوم که څه هم دا زموږ تاسې د راتلونکي درسو څخه یو مهم درس دی خو موږ اروماتیک چیش ته وایو او نن اروماتیک چیش ته وایو دا یو مکمل درس دی خیر دا به پرېږدو په دې خاطر چې دا مکمل یو درس راځي ډېره اوږده موضوع ده صرف د الکاډاین الکاتراین دغه یو څو مثالونه به درته وایم اوس مثلا سایکلو الکان ته راځم په مشبوع سایکلیک مرکباتو کې سایکلو الکان سلسله صحیح ده سایکلو الکان سلسله د سایکلو الکان سلسلې مرکبات ته ګورئ لومړی مرکب یې CH2 رابطه CH2 رابطه CH2 وګورئ د کاربونو ترمنځ یې دوه ګونې اړیکه شته نشته ټول اړیکې سیګما دي او کړیز جوړښت لري بس دا سایکلو الکان سلسله او ټول کاربونونه یې څلور اړیکې لري هر کاربون د حساب وکړئ دوه هایدروجن لري دوه اړیکې د جلا جلا کاربونو سره دي بل مثال ته راځم دا سایکلوپروپان دی بیا وروسته دا سلسله وایو چې نوم یې څنګه ایښودل سوی دی هغه بیا جلا خبرې دي ما زه یوازې دا خبره ته کوم چې د کاربونو ترمنځ یې ټولې اړیکې یوه ګونې دي ښه بل مثال بیا پرېږدم ځکه چې بیا دا دوه مره بیا وایو د خیر سره راځم سایکلو الکین ته سایکلو الکین سایکلو الکین اوس مثلا دا د سایکلو الکین څخه سایکلوپروپین CH ګوره یو هایدروجن یې کم شو CH2 وخچلته دوې اړیکې CH یو هایدروجن یې دلته کم شو او دا یې هم CH2 صحیح شو دې ته موږ تاسې سایکلو الکین د سلسلې مرکب دی سایکلوپروپان د سایکلو الکان د سلسلې مرکب دی دا او سایکلوپروپین د سایکلو الکین د سلسلې مرکب دی دا یوه دانه دوه ګونې اړیکه په خپل ترکیب کې لري بل بیا سایکلو الکاډاین سایکلو الکاډاین صحیح ده سایکلو الکاډاین نو ورته ګوره داسې یو مرکب چې په هغه کې دوه ګونې اړیکې شتون لري څو دانې دوه ګونې اړیکې دوه دانې دوه ګونې اړیکې مثلا داسې یو مرکب CH دوه ګونې اړیکه CH یوه ګونې اړیکه CH دوه ګونې اړیکه CH یوه اړیکه دا بیا سایکلو بیوتاډاین دی دا مرکب نوم څه شو سایکلو بیوتاډاین ډاین کلمه چې ده د ډاین کلمه د دوه ګونې اړیکو په اساس ورته وایي دا دوې دانې د پای اړیکې لري صحیح ده دوې دانې د پای اړیکې لري او دلته یوه د پای اړیکه شته
او دلته بیا د پای اړیکه نسته. سایکلو الکان مشبوع سایکلیک مرکبات دي، اروماتیک نه، سایکلیک. دا د اروماتیک کلمه ځان ته خبرې دي، دا بیا ځان ته پوره یو لیکچر دی، ځکه زه اوس نه غواړم چې خبرې پر وکړم چې دا درس بیا بیخي ډېر راڅخه اوږدېږي. اوس هم د درس وخت مې تقریبا پوره سوی. نو تاسې به د خیر سره داسې وکئ. ستاسې کورنۍ دنده ته به راسم. د نن ورځ درس پر دغه ځای باندې پای ته رسومه. ستاسې کورنۍ دنده دا ده چې تاسې به د هایدروکاربنونو چې دي د دې پر ارزښت به وپلټئ. ارزښت پوهېږئ چې دا چیرې استعمالیږي. یو دوه برخو دا دی ما درته وویله، صحیح ده. تاسې به داسې وکئ، په دې برخې به کار وکئ، ویډیوګانې به پیدا کړئ او په اصطلاح ژورنالونه به وګورئ، انګلیسي او پښتو، او د هغه څخه به د خیر سره د هایدروکاربنونو د ارزښت په اړه یو لنډه مقاله، یوه صفحه مقاله به د خیر سره راتلونکي درس در مخه اماده کړئ. نو که چیرې داسې و چې سوال یا پوښتنه مو درلودله، هغه زه تاسو ته اماده یم، ستاسې په خدمت کې یم. هر وخت چې وي چې زما په وسه وي او زه لاسرسی انټرنټ ته ولرم، زه به ستاسې په خدمت کې یم.